الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. زما عزتمند علماء کرامو، دینی طالب المالو، الله جل جلاله دی زمونږ استاسو د قرآن کریم او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم علوم سره د عملنا نصیب کی. دا د الله خاص کرم او رحم دی د علماء کرامو ته طلباو او دیندارو د پاره چې الله پاک دی د خپل دین په خدمت کې او د دین په زده کړه کې مشغول کړي دي، خصوصا هغه حضرات چې هغه باقاعده علوم اویل او فارغ شو، قرآن کریم او حدیث رسول صلی الله علیه وسلم او د دې علوم حاصل کړل. دا یو ډېر لوی نعمت دی. حضرت الامام شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي چې په یو کور کې عالم پیدا شي، دا سدا چې په دې کور کې مکه مکرمه یعنی بیت الله شریف هم موجود شو او مدینه طیبه هم موجوده شو. حضرت شاه صاحب رحمه الله د دې خپل خبره وضاحت کوي چې دا ځکه موجود شو چې په خانه کعبه کې بیت الله شریف کی جلال دی، مدینه طیبه کی جمال دی، د الله د جلال مظهر بیت الله دی او د الله جل جلاله د جمال مظهر هغه مدینه طیبه ده، او په علم کې صفت د جلال او د جمال موجود دی. په دې وجه کم کور کې چې عالم دین موجود شي، گویا چې دی کې بیت الله شریف او د هغې برکات موجود شو، مدینه طیبه او د هغې انوارات موجود شو. نو علماء کرامو ته د وفاق المدارس سابقه صدر شیخ المحدثین استاد العالم حضرت مولانا شیخ سلیم الله خان صاحب رحمه الله یو وصیت فرمایلو چې نن سبا ورځو کې د تخصص فی الفقه رجحان ډیر دی، هر سړی مفتی کورس افتاء کول غواړي. نو حضرت رحمه الله فرمایي چې د دې ډیرو حضراتو چې د تخصص فی الفقه نه فارغم شي، بیا دې ته دا موقع د فتوا نویسی د فتوی د لیکلو ملاو نشي، ځکه د دې لپاره خو ډېر لوی استعداد پکار دی، وسیع مطالعه پکار ده، د مذهب اصول او متون فروع فتاواجات شروع او کتابونه همیشه زیر مطالعه لرل پکار دي، او نور څه لوازمات دي چې په هغې باندې اکثر رونه مونږ او تاسو پوره نه یو. حضرت رحمه الله فرمایي چې زما یو مشوره ده، هغې خو اول مبارکباد ورکړی دی ټولو فضلاو ته چې ستاسو دا فراغت دی مبارک وي. بیا فرمایي چې ته فارغ شوې، د دې دا مطلب نه دی چې بس اوس ته د علم نه مستغنی شوي، بلکې ته اوس نورم د اضافه کوشش کوه، نورم محنت کوه. دا فراغت مفتی رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه فرمایي د دې مثال داسې دی لکه یو سړي ته چې چابي میلو شي د یو تالې، دی اوس دا کولاولی شي. دارنګې چې یو سړی د درس نظامي نه فارغ شو، د دې مطلب دا نه دی چې د علم ختم کو، علم یې پوره شو، نه، بلکې د دې غرض دا دی چې د اوس اسلامی علوم باندې پوهیږي او د اوس په خپل درس تدریس او مطالعه سره د علوم حاصلې
دغه دا استعداد او صلاحیت اوس کافی حد پورې موجود شو چې د اسلامی ذخیرینه د استفاده کول شي د علومو. نو نورم د اضافي کوشش وکړ دی. بیا فرمایي چې اکثر فارغان د تخصص فی الفقه کوشش کوي، خو لیکن په دې کې کافی استعداد وینا چې کوم هغه د پاره پکار دی. نو د دې وجنه حضرت رحمه الله یو مشوره فرمایي چې د ډیرو رونو او د ډیرو علماو کوم چې د تخصص فی الفقه کې حصہ اخلي هغه ته بیا د فتوی ورکول مقهم ملو نشي او نه دا صلاحیت او استعداد پکې پیدا شي. نو زما رائے دا چې څو طالب علمانو ته دی تخصص فی الحدیث پڑھاو شي، تدریب په علوم د حدیث کې هغه ته وکړل شي، او په دغه کلاس کې ماسپخین دي بیا دې ته د تخصص فی الفقه اسباق پڑھاو کړی شي. نو دې سره به د حدیث د علومنا د اصول الحدیث نه او د آداب و غیرونه هم واقف شي او فقه سره به هم مناسبت پیدا شي. حضرت رحمه الله فرمای 2 کالو کې دا ډېر ښه طریقه باندې سر ته رسیدې شي. په دې وصیت باندې دارالعلوم صدیقیه 400 روډ نحق کی داود زئی عمل کړی دی او سو کال راسي په دې ځای کې د تخصص فی الفقه والحديث ممزوج درس روان دی. الحمدلله د اساتذو په دعاګانو سره د اکابرینو په شفقت سره کافی حد پورې الله پاک جل جلاله کامیاب کړی دی. نو زما ټولو فارغان درونو ته درخواست دی چې کوم حضرات درس نه کوي نو هغه دی په دغه کورس کې ځان شامل کی چې په دې کې مونږه د اصول حدیث کتابونه هم شامل کړي دي او د فقه او فتاوا او د قضا کتابونه هم پکې دي. په دې کې 2 کال دي، یو کال اختیاری دی یو کال لازمی دی. ډومبي کال کې دا کتابونه موږ پڑھاو. اصول الحدیث کی مقدمه د ابن صلاح شیرزوری رحمه الله، تفسیر مصطلح الحدیث او اصول التخریج ودراسة الاسانید، 5 رسائل في علم الحديث، 3 رسائل في مصطلح الحديث او اصول کرخی. دا شپږ کتابونه د تدریب فی علوم الحدیث په درس کې داخل دي او دا استاد درس کوي سره د تمریناتونه او دا د اغي درسي نصاب دی. سو مطالعاتی نصاب دی چې په اغي کې کتاب الاعتبار د امام حازمی رحمه الله، مقدمه د اعلاء السنن او نور داسې کتابونه دي چې اغا طالب العلم رحمه الله تعالی د استاد په نگرانی کې او دې سره سره او نور داسې کتاب فقه په نصاب کې کوم دربونه دي چې نو په هغه کې اصول افتار د حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم، مقدمه د شامیده معین القضاة والمفتین دی، سراجی د میراث او د حضرت مفتی سیف الله حقانی صاحب شیخ التفسیر والحدیث دارالعلوم حقانیہ، استاد محترم د قضاء کتاب دی البشرا ارشاد الساری الى ما يتعلق بالقاضی والمفتی د حضرت مفتی اعظم مفتی سیف الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ ورزقهم الله صحة کامله. په دغه درسي نصاب کې د تخصص فی الفقه چې کوم دی صحیح صد فلکیات هم ده، صحیح صد جدید بیوع ده چې کوم د تجارت او د بیوع نوی شکلونه دي، د بانکینګ تعارف ته قضا ده او فقه ده، اصول القضا دي، اصول الفتوی دي. دا دغه درسي نصاب دی. مطالعاتی نصاب کې امداد الفتاوا د حضرت تانوی صاحب رحمه الله، شامی دا، عالمگیری دا، قاضی خان وغیرہ
چې 2 کالو کې دا خپخه طریقه باندې سر ته رسیږي. پدې کې مقیم غیر مقیم داخله جاری ده ان شاء الله العزیز. اسباق شروع کیدون کی دي. دا د هغه حضراتو لپاره ډیره مفیده ده کم چې ماسپخین درس کوي یا بل څه شغل لري نو سحر نه تر 12 نیمو پورې باقاعده دا درس هغه د کی حصہ غستې شي. کمرونه چې خواهشمند وي نو دارالعلوم صدیقیه رجسټرډ 400 روډ نه حقیقت هغه د تشریف راوړي چې په وخت باندې داخله وشي. دا غي موږ سره ځای محدود دی نو په دې وجہ چې مخکې راشي نو دا به موږ ته آساني وغي ته آساني. د رابطې نمبر یاد ساتئ 0302 88 17 549 0302 88 17 549. شاکر الله حقانی په دې رابطه باندې تاسو هغه سره خبرې کولای شي. د دین علاوه په دې مدرسه کې د حفظ او ناظری نواخله متوسطه اوله ثانیه ثالثه رابعه خامسه د وفاق المدارس العربیه په طرز باندې درس کیږي. دا غي هم داخلي شروع دي. کوم حضرات چې شوق لري نو په وخت تشریف راوړي او رابطه دی وکي. مقیم غیر مقیم داخلي شروع دي. د حفظ او ناظری نواخله متوسطه درجه اوله ثانیه ثالثه رابعه او خامسه 5 درجه پوری. الله پاک دې زموږ استادو په علم کې برکات واچي او د تمام دینی مدارسو دی الله کریم حفاظت وکي. په دې ملک او ټول اسلامي دنیا کې دی الله کریم امن راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.